د 8 کالو ماشوم ته چې دنو هغه د ایډز بیماری ولګره چې دا غي نوم چې محمد امین د هغه کې د دنیا نه رخصت شو. دا لا په دغه خور چې دنو هغه ته هم د ایډز بیماری لګیدلې ده. کته تاسو سوچو کې دې ته کم طرف چې دنو د ایډز بیماری ولګیدا چې څومره کسان زما ویډیو ګوري ضرور شیر کړئ ور تاسو ماشومان ته هم چې دنو د ایډز بیماری لګیدل شي صرف په دې وجه باندې. کته سوچو کې سیکشوال کانټینټ کنټراکشن خونه وي څنګه چې دنو د ایډز بیماری ولګیدا. زه په مکمل ډیټیل باندې کوم مرګ داسې وکنه چې اسما او دغه چې کوم رور دی محمد امین هغه چې دنو په بهران کې ګرځیدل هغه ته چې دنو زکام وشو. هغه زکام نه پس چې دنو مور پلار ولګیدل او هغه چې دنو هسپتال ته بوتل. چې کله هسپتال ته بوتل په هسپتال کې کته سوچو کې 1500 روپۍ پیس ورکړي هغه پیسې ولا هم ورکو. هغه ډاکټر لا دغه نه پس چې دنو هغه ته د انجکشن وشولې چې کومه انجکشن چې دنو مخکې استعمال شوی وي د ایډز بیمارانو ته هغه انجکشن راوغسته هغه ماشومان ته وکړي هغه ماشومان ته چې د ایډز بیماری ولګیدل. ډېر افسوس مقام نن سبا چې ډاکټران چې د خپل بچت د لپاره چې سیرنج چې دنو زوړ استعمالي دغه د وجه نه چې دنو یو ماشوم ژوندۍ ختميږي چې هغه چې دنو هغه په دې باندې نه پويږي چې ایډز څه ته وایي او د ایډز بیماری د وجه نه چې دنو د 8 کالو ماشوم د دنیا نه رخصتېږي. چې څومره ادارو والي په کار چې په دې پسې خپل تفشیش شروع کی او کوشش وکړي کنه چې داسې قسمه خلک او داسې قسمه ډاکټران چې دنو هغه پسې ورسته کسان شروع شي چې دا چې دنو دا ولې دي کېږي د یو ماشوم ژوندۍ تباہ کېږي د 10 کالو جنې ژوندۍ تباہ کېږي 8 کالو ماشوم څه ګناه کړل چې هغه ته ایډز کېږي او هغه د دنیا نه رخصتېږي. اصل وجه صرف دا ده کنه چې ته هغه انجکشن چې دنو استعمالي وته کوم انجکشن چې دنو یو بیمار کس ته استعمال شوی او ته هغه انجکشن نه اخلي او هغه چې دنو یو ماشوم تستن کې هغه ماشوم ته انجکشن کې او هغه د دنیا نه رخصتېږي هغه ته هغه بیماری لګي هغه خوشي بیماری چې هغه نوم څوک نشي اغستله. ایډز بیماری دي چې ملګرو ایچ آی وی دا بیماری چې دنه چاته ولګي نو تاسو به عام طور باندې پته لګي چې دی غلط کار کړی دی دا یو زنا کړل دی د وجه نه چې دنه دته دا بیماری لګیدل. او بل طرف ته سوچ وکړي خاص کر نن سبا چې 39000 کیسونه چې په خیبر پښتونخوا کې راغلي دي د ایډز بیماری. او بل طرف ته چې دنه زمونږ چې څومره ډاکټران دي په کار دا غوله چې دوی داسې کار نه کوي چې دوی انجکشن استعمالي په کار چې نه انجکشن استعمالي بل زه تاسو ته احتیاطي تدابیر وایم کچرته چاته چې دنه ایډز بیماری شوی نو دا غو بلیډ به هم نه استعمالوي دغه مسواک به هم نه استعمالوي دغه ټوت برش به هم نه استعمالوي. چرته تاسو لاړ شئ یو ډریسر لا او خپل یخته وړي کوي یا ګیره چې دنو هغه خروي کوشش کوي چې په نوی بلیډ باندې چې دنو تاسو لګیره خري او په نوی بلیډ باندې چې دنو تاسو چې دنو جامد تلکیږي. کچرته داسې نه وي تاسو ته هم ایډز بیماری لګیدل شي. په خیبر پښتونخوا کې چې دنو ایډز بیماری ډیره په تیزی باندې چې دنو هغه چې دنو روانه ده او هغه خوريږي. نو کوشش کوي کنه د دوه ماشومان چې دنو د ایډز بیماری لګیدل د 8 کالو ماشوم چې دنو هغه د دنیا نه رخصتېږي. اوس به تاسو هم حیران شئ چې دا څنګه چې دنو د ایډز ولګیدو. نو تاسو په دې باندې خپويږئ چې ایډز د څه وجه نه لګي او څه علامات وي هغه تاسو بیا پته لګي. نو پښتنو دا چې دنو واقع راغلو زما ټول پښتنو ته خواسته چې چرته هم ډاکټران لځي نو لاول په دا زور راوي کنه چې نو انجکشن به استعماله نو سیس به استعماله ته څنګه چې دنو جوړ انجکشن استعمال کې هغه به بیماری په بل کس کې وي هغه بل تواوړي او دې ماشومان نو څه ګناوه چې دوی ته ایډز ورګېدو او دوی چې دنو د ایډز شکار شول او دوی چې دنو هغه په د دنیا نه رخصت شو. د 8 کالو ماشوم ته په خپل سوچ وکړه چې هغه د څنګه ایډز شو هیڅ څوک نه مانی. اوسې په دې وجه باندې شو چې انجکشن د وجه نه خاص کر ډاکټرانو له پکاره چې احتیاط کې او هغه چې دنو داسې انجکشن نه استعمالي چې هغه بیمار ته استعمال کې به بل ته استعمالي. نو به داسې قسم واقع نه راځي پکاره چې ادارو والا هم چې دنو خبردار شي او په داسې ډاکټرانو په چې دنو هغه به کوشش وکړي هغه به ولګي او دا هغه چې تحقیق وکړي چې ولې داسې کیږي او هغه به چې دنو راشي کنه چې ولې تاسو دې چل کوي ولې چې د انسان ژوندۍ تباہ او برباد کوي.